دا څومرګري خو دې کې مخامخ راته ناستې دا فروټ چاټ جوړوي او دو نن په فروټ چاټ کې یو بل شی اچولو تجربه یې کوله سبجیکټ ټیپونه جوړ کړی मेरी ना थोड़ी सी दौड़ हो रही है, वर्जिश हो रही है। कहाँ? मैंने तो आपको दौड़ते हुए नहीं देखा। हाँ ये देखो यार, ये अभी ये टकले पे पानी भी है। क्या पसीना है? हाँ पसीना तो नहीं दिख रहा। अच्छा बात नहीं है। पाँच चार سره لاړه 5 او 4 سره لاړه خړک گیم وشو مسره وینر دا دی میچ وګټلو څه هم د سیوا کنه به توړه مورته ور کو گیم بیسټ فری پوته دا غنا بعد به اوس کوم د دغه ګونه سره کیږي روجي بختوره میاشت او روجي په دې بختوره میاشت کې نن د جمعې ورځ هم ده او جمعې په ورځ باندې زما خوږ ملګری ګران ملګری طارق تاسو ما سره په ډیرو ویډیوګانو کې کتلې ده دغه طرف نه د افطارې دعوت تیجی نو زما دغه افطاری طارق طرف نه چې کلم وی کنه ډیر خوږ یو مزدار ولی چې خواږه زاړه ملګری چې کوم دی هغه کې یو ځای کیګو نو ډیره مزه کوي ډیر خوند کوي نو نه ویډیو هم ستاسو د پاره ده زمونږ چیرې د افطارې په دغه ځکه په ملګرو کې چې څنګه کومه تاسو سره به هم شیر کو راځي ما سره چې د vlog آغاز وکړو سټي ټیون مرګرو را ورسېدو ما خو تاسو ته ویلو چې لکه زړو ملګرو سره مرګرو سره کوم ټایم کې لکه واړو یا تازه ځوانې ته راغلي نو دغه ملګرو سره به کېناستو پاسېدو پکې یو بل میلاو شو نوشې دا چې کوم و کنه دا زمونږ استاد و ها مونږ شاګردانو دو مونږ ته مشورې راکولې مونږ به عملې کولې نو ډېرو وختو پس راسره میلاو شو او خفه په یوه خبره شوم چې لکه تکلیف ورته ډېر زیات ته موټرسایکل اکسیډنټ یې کړی و د خپای چې کومه وه د ماته شوي وه اوس چې کوم ده ریکوري لګیا د کېږي اوس ورو لږ به نور هم ټایم اخلي خو خیر ډېر ریکور شوی ده الحمدلله نوشید څرنګې الحمدلله الله احسان ده طبیعت مزاج د څرنګې ده بالکل فرست کلاس شکر ده الحمدلله ډېر عمر د پسته ملاو شو تکلیف در باندې ډېر تیر شو خو بس دوا به دا کوو چې الله تا ته اوس صحت درکړي امین الحمدلله الله نه پاره حال رضیو ژوند دې راکو بس دا غټه خبره ده او بس دا خوشحالي موقع ده یاران دوستان به پځې شو اکثر به نوشید سکوم دا زد کلی ته نوشید نه کله او ته نوشاد نه صحیح شو دای مو سکوم دا لغون سیستم کې لغون د مسله خپل ځون یاد کې ساز حکومت دا غدا کله به صبحي ټایم به سره د نشته وی راغله دا په یو سایډ بنیو دا انجینیر دا نو واغ ځبنی وی راغله بیا په سره کې نشتا کوله غپې شپې به ډېر درځي خو بلې مکړې دي سره یو ځای کرکټ میچونه بو واو بیچ فوټبال بو سویمینګ بو مقابله بو ماشاءالله ډېر خو د سي اکټیو اکټیویټیز مو تیر کړی دا بالکل او خو مطلب دا گیم سره ریلیټډ او روټینز بل دا اوټینګ او ټوریزم ډېر شوق وو کله به پوښتنه جبل خفیف ته ختی او کله به جبل جست لاړو کله به خرفقان هر میاشت نه څه پروګرام او سنت څه وغابو ماشاءالله او بس یار زنده صحبت باقي الله تعالی د ټول یاران دوستان سلامت لري تکلیفونه نه لري نو شید سره زکوم د نور غپم لګاو او دځي کې نور مرګریم ناشتي دا سو مرګري هو دځي کې مخامخ راته ناشتي دا فروټ چاټ جوړای او دونن په فروټ چاټ کې یو بل شی اچولو تجربه یې کوله سبجیکټ ټیپونه جوړ کړی نو نن سکوم دا د دغه مشوره وا زدو په د کې دغه خربوزه چي دي ته چی خربوزه خټاکه میلن سویټ میلن کنه او سویټ میلن سره دو یو سویټ خو بده دا راخسته مشپټه وو اوس نه راځه ځاخله څنګه کړه بل می سکله وکنه کلاو وکنه ته دا سمیل کا بوئی کا پستا بوئی دا خوب بوئی ترونه دي روزه در منه خرابای نه نشته نه د دې بوئی څه وی کنه هغه ټوله کمرې کې وی بیا ویلې امرود ته ټول کامرې کې هغه خو امرود دا والله دا امرود کوم سیستم هغه بل وی کنه دا امرود کوم سیستم د دې دا کني کاټ کدا وګوره
بیا خو ته ډېر ته او د سره خو یو چې ته fruit مو chart. میډیا والا فرند ته خو هر څه باندې پوهېږي دا الحمدلله فروټ چاټ سکوم د دو تیاری او فروټ چاټ کې دو سکوم د انارا چولا دا کیلا دا سیب دا نشپاتی دا انګور دا نو تا دا ته تا کینسل کړو دا کینسل شو د کې ملایب وي څوک دا دای وي پکې کې زما د غالي دی شي شو دیم پرتی دي کنه ویزم وی د کې بکجورم وی ها رو ابزاب وی مړه دا یو نوې شی تاسو جوړولو دا فروټ چاټ نه و دا څه بل څه او په خیر په خیر په خیر په خیر ماشاءالله 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 جوړ تا دا ډېر ټایټ ناست لاس ځای نشته چې درته ورګم دا ځوان ته وګورو دا هغه ټایم کې ډېر مشوم و دا ډېر وړوکی و او دا اوس ماشاءالله وګوره एकदम رازوان شوی دا ماشاءالله 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 افطارې ته تقریبا اوس یو 20 منټ پاتې دي دا ګاډي تاسو ته ښکاري ګاډي نه شاته تاسو ته دا ګیټ ښکاري نو د ګیټ نه دننه چې کوم د کمره ده افطارې چې کوم دی هغه ځای کې تیارېدو نو دلته به راځو دلته ټول ملګري به راځي نو دلته به افطارې کوو یو ځای انشاءالله خیر وتعالی چې د خدای خوښی نو ملګري چې کوم دي هغه نمبر په نمبر را روان دي कैसे हो आप शानी भाई दी ग्रेट कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह सर जी क्या हाल चाल हैं आपके फिट अल्हम्दुलिल्लाह आज आज की और मेरी ना थोड़ी सी दौड़ हो रही है वर्जिश हो रही है कहाँ मैंने तो आपको दौड़ते हुए नहीं देखा हाँ ये देखो यार ये अभी ये टकले पे पानी भी है क्या पसीना है हाँ पसीना तो नहीं दिख रहा यार ये आपकी कैमरे के पसीने वो होते हैं जो छूटते हैं मतलब नीचे आ रहे होते हैं पसीना आ रहा है इनमें भाई यहाँ पे देखें अफ्तारी का सेटअप हुआ है A few inches later. देखो शुरू ना हाँ शुरू बेटा ही मनाया रहा थी सर भी तो देखना ये रोम भी बहुत मारता है हाँ
शानी भाई क्या सीन है, आज जीत लोगे आप लोग? सर जी जीत रहे मरेगी मरेगी अभी देखो तो 5-4 ये आगे निकल छक्का गई। छक्का पीछे से मारा, टेंशन नहीं लो। 5-4 سره لاړه 5-4 سره لاړه دا اټول رجما ته څوکم دا هغه دی ځوان تیار کړو دی ورکې ډیر زیات خدمت وکړو خدمت څه چوک کوي کنه هغه ټول کریډټ هغه ته سي ډیر زبردست رجما ته تیار کړو او سره څوکم دا ځوان ماشاءالله دی ورکې ډیر زیات مهنت وکړو او هو اوس چې څنګه چې مزداري چې خو تما په خېکړي کنه چې څنګه چې مزداري دي زبردست دا چای ما برابر کړی کنه مرګرو روجماتی نه پس ډیر کړک گیم وشو او هغه گیم کې کوم د مو محمود بای کوم دا وګټلو دا مو سره وینر دا دی میچ وګټلو څه هم د سیوا کنه بالکل اند سیوا مزه وکړه مزه ډیر وک به توړه مورته ور کو گیم به تھوڑا وته گیم ویر کړو اورډر مزه وکړه دینه مخ کې کوم یو گیم دی ویل او دا هغه بدل واخستو ولاک کې گیم موته به توړه رکړه یا بیسټ فری پوته دا غنا بعد به اوس کوم د دغه ګونه سره کیږي نه خو مې چې به توړه خو مدر کړه به توړه دروکړه خو بیا به در کوو به توړه مدر کړه एडिशन करना चाहते हैं क्योंकि महमूद जो है ना हमेशा पार्टनर चेंज करता रहता है कभी किसी को लेकर आता है कभी किसी को लेकर आता है कभी किसी को तारिक और जिशान की हमेशा जोड़ी होती है हारे या जीते बट ये महमूद चेंजिंग क्यों करता है तो अभी भागता है ना बाथरूम भागता है ना अभी जो है सीन ये है कि अभी गेम एक गेम हुआ है एक गेम इस भाई ने जीता है सही है ना तो इसका जो है हम इसको एजाज देते हैं कि इसने अपना बदला ले लिया है वो उस पर पमदीजी की व्लॉग जहन से ख़त्म को इंशाल्लाह چې ژوند خیر وي او نوی व्लॉग سره ډیر زر د استادو په خدمت کې حاضرې کو تر وته پرې ځان خیال ساتو خپل ور په خپل دعاګانو کې یاد ساتو په پاک الله مزپارم الله پامان